سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. د نن موضوع ده د خوسکیو د بقا او وزن اخیستنې دپاره د انرژۍ اړتیا، یعنی په کوم اندازه باندې د خوسکیو د ژوندي پاتې کېدلو او وزن اخیستلو دپاره انرژۍ ته اړتیا ده. په فارمونو کې یا په کلو بانډو سیمو کې یا په د هغه کسان چې مسلکیان دي او هغوی جیره جوړوي، نو د هغوی سره لومړی پوښتنه هم دی چې زه څومره انرژي دې خوسکي ته ورکړم. انرژي یو له هغه مهمو بحثونو څخه ده، هغه د مهمو نقطو څخه ده چې موږ یې د جیرې په جوړولو کې پرې تمرکز کوو. نو کله چې جیره جوړوله، د جیرې جوړولو نه مخکې اوله پوښتنه باید دا تاسو د ځانه وکړئ چې زما د خوسکي څومره وزن لري او په څومره وزن کې دې ته څومره انرژي ورکړم، ځکه انرژي قیمتي مواد دي او د دیو تهیه کول چې دي دا د جیرې په قیمت باندې هم اغیزه لري. که چېرته په لازم ډول باندې انرژي برابره نشي، نو د خوسکیو د وزن نه اخیستنې باعث ګرځي، یعنې خوسکی به هم وزن نه اخلي. نو ګرانو دوستانو، د خاطره چې تاسو په دې موضوع باندې وپوهیږئ، زموږ ویډیو د سره تعقیب کړئ. په دې کې ما تشریح کړي دي چې د بقا انرژي چې دا عموما د وزن اخیستنې دپاره نه ده. بقا چې دا بیله ده، وزن اخیستنه بیله ده. په بقا کې موږ یوازې هغه انرژي حسابوو چې هغې کې هغه ژوندی پاتې کېږي، مثلا د ده زړه، ګردې، پښتورګي، د دماغ یا د وینې جریان یا د کوم د داخلي فیزیولوژیکي فعالیتونو دپاره کومه پکار وي، دې ته موږ د بقا یا د مینټیننس انرژي وایو. ورپسې د وزن اخیستنې انرژي ده. په وزن اخیستنې انرژۍ کې هغه بیا فرق کوي که یو چېرته یو خوسکی 100 ګرامه وزن اخلي، د هغې دپاره لږه انرژي پکار وي. کوم چې 200 غواړي هغې دپاره ډېره وي، کوم 300 وي، 400. خو خوسکیان عموما در 2 کلنۍ پورې کم از کم باید 200 یا 600 ګرام وزن په اوسط ډول باندې واخلي. تاسې کله هم چې خوسکیانو ته خپلې دغه برابروئ، انرژي برابروئ، نو هغه د 600 ګرامه د حساب نه ونیسئ. په دې فرمول کې ما کوم محاسبه چې کړې ده، هغه ما په کالوري یا په میګا کالوري کړې ده چې دا په 4 ساعتونو کې څومره اړتیا ده. نو ویډیو د سره وګورئ، ما محاسبه کړې، اسانه ده انشاءالله. که نه پوهېدلی کمنټ وکړئ، زه تاسو ته انشاءالله تعالی په فرصت کې تاسو ته ځواب درکوم. په خوسکیو کې د بقا لپاره انرژي عموما موږ د میټابولایزیبل EM په نامه باندې یادوو، او د دې فارمول چې دی هغه 0.0 ضرب باډي ویټ یا وزن په توان د 0.15. ښه، دا یو فرمول دی او د دې فرمول په اساس باندې موږ کولی شو چې د خوسکیو د بقا دپاره کومه انرژي چې پکار ده هغه پیدا کړو. دا مثال څنګه لو، مثلا 0.0 لیکو، دا داسې یو عادت دی چې دا نه بدلیږي. دا ضرب د څو کو، دغه فارمول په اساس باندې 50 لیکو او په توان د څومره، په توان د 15. نو کله چې دا تاسو د توان نه خلاص کړئ، د دې مجموع چې او په دې کې ضرب کړئ، د دې مجموع چې راځي 2.040 میګا کالوري انرژي په شپه او ورځ کې دې خوسکي ته د بقا دپاره پکار ده. بقا هغه انرژي ده چې په دې باندې زړه، سږي، پښتورګي، یعنی د ژوندیو پاتې کېدو لپاره دغه انرژي ضروري ده. که چېرته دا انرژي دې ته ونه رسیږي، نو حیوان مجبوره دی چې خپل وزن د لاسه ورکړي او په قراره یا آهسته آهسته د مرګ خواته لاړ شي. دویمه برخه د وزن اخیستنې دپاره انرژي ده، یعنی موږ د خوسي د وزن د اخیستنې دپاره څومره انرژي ته لرو. مخکې مو چې یاده کړله هغه د بقا دپاره وه، دویمه برخه چې د هغه د وزن اخیستنې دپاره. نو د دې فرمول داسې دی چې 0.قوس شروع 0.4 ضرب د باډي ویټ یا وزن په توان د 0.355 ضرب کوم وزن چې په کیلو باندې اخلي، مثلا 600 ګرامه، 400 ګرامه، 300 ګرامه، دا به په کیلو باندې لیکي، او په توان د چې په 1.2. د دې مثال زه داسې حل کوم، مثلا تیر مثال کې موږ د بقا دپاره 56 کیلو خوسی په نظر کې نیولې. اوس راځو د همغې خوسي دپاره که غواړو چې دا 600 ګرام وزن چېرته واخلي، نو څومره انرژۍ ته به اړتیا ولري. نو 0.4 ضرب 56
په توان د 0.355 ضربي چون دا په کیلو باندې دی نو زه څو لیکم 0.600 کیلو په توان د 1.2. که چېرته زه غواړم چې 400 ولیکم نو دا 400 لیکلی شم. که چېرته غواړم چې 500 ګرام یې پکار وي وزن اخیستنه د هغې دپاره څومره انرژي ده. یعنې دغه عادت چې دی دا هم قابل د تغییر دی، دغه عادت هم د تغییر دی. دلته به تاسو د خوسي وزن لیکئ، صحیح ده، او دلته به چې لیکئ کومه وزن چې ستاسو څومره وزن چې ستاسو اخیستنه پکار ده ته به هغه ولیکئ. دا اول به څه کوئ، دا به د توان نه وباسئ، دا به هم د توان نه وباسئ، بیا به دا ټول دا به راواخلئ په دې کې به یې ضرب کړئ، دا دواړه به بیا راواخلئ په څه کې به یې ضرب کړئ، په دې کې به یې ضرب کړئ. نو د ده مجموعه چې ده هغه داسې راوځي 1.9 میګا کالوري د ورځې او د شپې چې د چې دپاره پکار ده، دا د 600 ګرامه وزن اخیستنې دپاره پکار ده. خو که چېرته دا تغییر وکړي مثلا 400 ګرامه شي یا 300 ګرامه شي نو طبعا دا څنګه کېږي، کمیږي. خو که چېرته د دې نه پورته لاړ شي نو طبعا دا زیاتېږي. د خوسکیو د وزن اخیستنې دپاره چې دی تاسو باید دا 600 لږ تر لږه باید مد نظر ونیسئ، او د 600 نه پورته کولی شئ چې ښه خبره ته چې د 200 900 800 پورې لاړ شئ. وزن چې دی دا به هر هفته کې چون دا وزن تغییر کوي، تاسو به هر هفته څه کوئ په دې کې تغییر راوړئ. نن دا 56 کیلو دی، کیدای شي دا یوه هفته بعد 2.8 کیلو یا 3.8 کیلو، نو تاسو مجبور یاست چې څه کوئ بیا دغه دلته دا فرمول کې تغییر کوي او ورسره خوا کې دلته څنګه دی دا 56 چې دا هماغه کم یو هفته بعد چې کوم وزن اخیستلی، یعنې دغه فرمول باید تاسو یوه هفته بعد به تاسو دا هم د سر نه محاسبه کوئ، ورسره به دا محاسبه کوئ. بیا موږ راځو څنګه کوو دغه عادت چې کوم د بقا دپاره انرژي ده دا راخلو د چی سره جمع کوو، د وزن اخیستنې د انرژۍ سره جمع کوو چې د دې مجموع څه راځي، ورځنۍ اړتیا میټابولیزبل انرژي چې د مینټیننس یا د بقا دپاره پکار ده، او ګین یا چې د وزن دپاره پکار ده. نو اوله مجموعه څو وه 2.0 وه او دویمه څو شوله 1.9. نو د دې مجموعه څو شوه 3.932 میګا کالوري انرژي. دا باید دا 4 ساعتو کې وخورو. د دې مطلب دا دی چې تاسو کوم خوسکی ساتئ یا دا د یو دپاره پکارېږي، د یوې خوسکي دپاره فورمول دی. بیا کولی شئ تاسو په ګروپي ډول باندې خوسکي ټول یو ځای کړئ. تاسو کوم خوراک چې ورکوئ په هغې غذا کې په مجموعي شکل باندې که چېرته د دې وزن 600 ګرامه دا د ورځې وزن واخلي او د دې خوسکي وزن 55 کیلوي، نو دې ته څومره انرژي پکار ده په شاوخوا روز کې 3.932. اوس که چېرته دا انرژي کمه شي نو خوسکی به څه کوي، اول به څنګه کوي د وزن د کمیدو خانه به شروع کېږي. نو اول انرژي چې دوی کمی په ځان باندې به هغه به څنګه دا په وزن نه اخلي او بالاخره داسې یو حد ته به رسېږي که چېرته تاسو دغه انرژي مکمل ډول په ده باندې په خوراک کې بنده کړئ، یوازې به دته څه پاتې کېږي د مینټیننس یا د بقا انرژي پاتې کېږي. همدا ده چې خوسکی به څنګه کېږي وزن به نه اخلي او هغه به څنګه خسک پاتې شي.